راشد خان چې کوم ظلم د افغانستان سره شروع کړی دی کنه، دا چې دا خپل اخوا نشي لکه دی شي پای نه ښکاره کیږي. اکثره خلک وایي ته ولې ټیکنیکل غږیږي نه. ګورئ زما هیڅ په دغه وخت کې په کرکټ باندې هیڅ ټیکنیکل خبره هیڅ فایده نه لري. اصلي علاج همدغه دی چې یا خو دغه سړی راونیول شي، 2-3 ورځې دې ته داسې نصیحتونه وشي چې والکه دغه ټیم ستا نه دی، دا د افغانستان ټیم دی، ته د دغه ټیم دپاره باید فیصلې وکړي، د دې ټیم په ګټه باندې باید لاړ شي. نه چې دغه کوم هلکان چې تر دیزې پورې را رسېدلي دا داسې نه دي چې دیدو بس بیخي د مور د غېږې نه راغلي دي او په دغه ټیم کې اچول شوي دي. دیدو یو څه اندازه کرکټ کړی دی، دیدو په دې باندې پوهېږي او دیدو به هغه وخت نور پوهېږي چې ته کله پې ټرسټ وکړي. ټرسټ چې په یو چا نه وي، باور چې نه وي، هلته تا ته هېڅ څه په لاس باندې درتللی نه شي. هغه یو رمیز راجا غریب دی، هغه لږه فیر کمنټري کوي، نور خو چې څومره هم کمنټري والا دي هغه ټول د کرکټ بورډ صفتونه، د راشد خان صفتونه، تر څو د نورو کمنټري هغه زمینه ورته برابره شي. هغې پسې هم زموږ فیسبوکیان نښتي دي دا خو تمرکز کوي او دا خو تمرکز کوي او د پښتو هغه درانه لفظونه کاروي او د خندا په انداز کې دا ویلي. هغه چې کومه خبره هم کوي هغه د افغانستان د کرکټ په فایده باندې. ګوره کله چې پکې په مینس کې په سپینرانو باندې ریورس سویپ، پیډل سویپ، سټریټ کور ډرایو، ایکسټرا کور، دغه ټول شاټونه چې پې لګېدل هغې ویلې چې ګوره همدغه دوه بالران دي تا سره، دي ته مخ ور واړوه، ورشه فاست بالرانو باندې ټرس وکړه چې ریزلټ درته راشي. خوب راشد خان هم هغه د خره لکۍ نیولې ده چې نه ولاکه رانه نوی کس چې دی دا رانه ولاکه زړور کرکټ وکړي. یو هغه دی که چا سره هغه د پیل زړه یو خپله ورته الله زړه ورکړی چې د افغانستان دپاره میدان ته راښکته شي او په شونډو باندې مسکا یو ریزلټ پروډیوس کې هغه دی. ګنې دغه کم بیهیویر چې د راشد خان د خوا نه پلیرانو سره کېږي، که دې کې تا پلیر پیدا کړو راشه په دې مخ باندې ما ته لاړې راتو که چې ته په مینس کې په یو فاست بالر باندې یو اوور وکړې او هغې ته بس نورې د کورې کې وتی چې زه به سهال د اړخ ته ودرېږه. دلته د یو بالر په افغانستان کې خو خلک غربت والي دي، غریبۍ والي دي، هلته مالداره سړي ته څوک تیزه ویلی نه شي او بیا راشد خان غوندې کس ته چې په لاس کې ټیم وي هلته ولاکه دې ته څوک خبره وکړي او نه د هغه کس کانفیډنس راجګ شي. ګورئ دا سړی نور ورک کوي، قسم دی دا سړی ورک کوي. دی خو لکه منګې لیوني کو هلته به دا پلیرانو څه حالات دي. زموږ دی د کرکټ نه زړه راتور کړی دی راشد خانه. دغه ایکټینګ چې کوي او د ځان خفه کوي که نه، دا خو مې به بیخي په دې سر وربل کي. نو زه ته وایم چې ته ولې به چې هر څه په خپل لاس کې تکې او بیا ما ته ځان خفه کې، نو دا خو ته داسې شو چې ته هغه کوم چې هغه غریبانان افغانان دي هغه پوهېږي نه، چا کرکټ نه دی کړی، هغوی ته په دې سترګو کې خاورې ورشیندي چې ولا زه خو په دې ملت باندې دردېږم. درد هغې ته وایي چې ته چینجز وکړې، ستا سره پوره اتارټي ده، ته د دغه ټیم سلیکشن ستا په لاس کې دی، 11 ته جوړې، په بولینګ ته هلکان ته راولې، خو ته چینجز نه کوې، د افغانستان په ګټه ته نه لوبېږي. تا دغه ټیم نه خپل ټیم جوړ کړی دی او دغه شی باید ختم شي. زما په اعلی چارواکو باندې غږ دی کوم چې په افغانستان کې دي، دغه کس د ملک په خیر باندې نه دی نور. ځکه که کله زموږ په قسمت کې و هغه بیا تا ته هر یو کس میچ ګټلی شي، نو هغه وخت کې به موږ میچ ګټو. خو د راشد خان په کپټنسۍ چې دغه شی رواني، موږ د راشد خان په کپټنسۍ باندې میچ نشو ګټلی. نو ډاوټ هی از د بیسټ ان کرکټ بټ هی از ناٹ ا ګډ کپټن. دا باید چینج شي، دا هلک باید چینج شي او د دغه غم خوړل په وخت باندې پکار دي.